د الله سبحانه وتعالی سلامتي، رحمت او برکت دې په تاسو ټولو هر ځای چې یاست خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. ما غوښتل نن د تاسو سره خبرې وکړم او زه کوشش کوم چې د تاسو سره مې خبرې ډېرې او دوامداره وي او هېڅکله دا خبرې وقفهواره نه شي، ځکه کله چې زه لایف راځم او د تاسو سره خبرې کوم زموږ اړیکه لا پسې ټینګېږي او لا پسې غښتلې کېږي. په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو په افغانستان کې د امریکا نه د خپلواکۍ 5مه کلیزه لمانځئ او ډېری دې ته خوشحاله یاست، اما په عین حالت کې د ملت د یو کوچني په توګه او په عین حالت کې د مجردانو د جبهې د مشر په توګه او په عین حالت کې د یو عادي ځوان په توګه، ستاسو د ورور په توګه، ستاسو کوچني ورور په توګه ځینې خبرې شته چې زه باید تر تاسو انتقال کړم او تاسو باید په هغې سوچ او فکر وکئ. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله چې موږ وایو چې خپلواکي مو مبارک شه او خپلواکي لمانځو، باید د ځان نه دا پوښتنه وکړو چې دا خپلواکي موږ ته چا راکړې. اوس پوهېږم چې ډېری ستاسو وایي چې خپلواکي موږ ته رب راکړې. بلکل رب راکړې، اما د دې خپلواکۍ دپاره وسیله عام ولس و. د دې خپلواکۍ دپاره په زرګونو ځوانانو د خپل وجود غوښې کباب کړي. د دې خپلواکۍ د ترلاسه کولو دپاره په زرګونو ځوانانو خپلو وینو نه د تېرېدلو نه وروسته خپلې وینې تویې کړي. په زرګونه ځوانانو خپلې میرمنې پریښي، په زرګونو ځوانانو خپل ماشومان پریښي، میندې او پلرونه د خپلو هغه زامنو نه چې د دوی د ځیګر ټوټې دي د دې خپلواکۍ د خاطره تیر شوي. پس کله چې موږ وایو چې راځئ خپلواکي ولمانځو، د یو افغان په توګه چې ډلو ته کار نه کوي، د یو افغان په توګه چې د یو چا تر شا په پټو سترګو نه درېږي، زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې هغه کورنیو کومو کورنیو چې قرباني ورکړې، هغه کورنیو کومو کورنیو چې خپل اولادونه فدا کړي، هغه کورنیو کومو کورنیو چې کونډې، یتیمان او په ټوله کې خپل مال او خپل ځان قرباني کړی دی، اوس د دې ازادۍ د 15 کالو نه وروسته چیرته او په څه حالت کې دي؟ غواړئ درته په زرګونو داسې کورنۍ وښایم چې د دې خپلواکۍ د لاسه یې د خپلې کورنۍ مشر زوی د لاسه ورکړی. غواړئ درته داسې یو پلار وښایم چې اوس هم په کوپه ملا باندې ښار کې بانجان رومي خرڅوي تر څو د هغه زوی چې د دې خپلواکۍ دپاره یې د خپل ځان نه تیر شوی دی د هغه ښځه او اولادونه وساتي. پس که تاسو خپلواکي لمانځئ، په هغه حالت کې باید ولمانځئ چې د دې خپلواکۍ دپاره چې چا قرباني ورکړې، حد اقل نن هغوی آرامه ژوند ولري. تاسو په زرګونو ځوانان لرئ چې په تېرو 25 کلونو کې شهیدان شوي، او تاسو په لکاو داسې خلک لرئ چې چا پښې د لاسه ورکړي، چا لاس د لاسه ورکړی، د چا سترګه نشته، څوک کونډان پاتې دي، څوک یتیمان پاتې دي، څوک بې پلاره شوي، څوک بې موره شوي. پس ملت ازادي ترلاسه کړې، ملت قرباني ورکړې، د ملت خلک ماتو ګوټ شوي، د ملت بچی یتیم شوی، د ملت مورکۍ او خورکۍ یتیمه شوي. نن هغوی چیرته دي؟ نن د هغوی حقوقو ته څومره رسیدګي شوې؟ او آیا نن هغوی په ګېډه ماړه دي؟ آیا نن هغوی د یو ښه کور خاوندان دي؟ آیا نن هغوی دومره پیسې لري چې د خپل هغه شهید اولاد مقبرې ته په دې ورځ لاړ شي، کوم شهید اولاد یې چې د دې وطن دپاره خپل ځان قرباني کړی؟ دا هغه پوښتنه ده چې باید وشي. جالبه خبره دا ده چې ازادي مونږ اخلو، لمانځو یې مونږ، اما د دې ازادۍ امتیازات نور خلک اخلي. د دې ازادۍ امتیازاتو نه نور خلک استفاده کوي. زوی دې د ما د ازادۍ دپاره مړ شي، بیرغ به د ازادۍ په ورځ زه رپوم، په زرې موټر کې دې بل څوک کیني. ځکه زه وایم چې تاسو باید سیستم ته کار وکئ، تاسو باید ملت ته کار وکئ. ازادي د ملت په وینو راغلی. آیا نن د ملت غږ اوریدل کیږي؟ آیا نن د ملت آرمانونو ته رسیدګي کیږي؟
اوس که وایې بالکل کیږي. دننه په اوسني نظام کې په زرګونه داسې خلک زه تاسو ته ښایم چې د دې خپلواکۍ لپاره یې قرباني ورکړې اما نن وظیفه نه لري. د دې خپلواکۍ دپاره یې قرباني ورکړې اما نن یو وخت ډوډۍ نه لري. مونږ په غربت کې یو. څوک چې د دې نه منکرېږي د ځان سره جفا کوي. ځکه زه د ډل پرست سړی نه یم. زه فکر کوم ازادي یا د خپلواکۍ ورځ یو تر ټولو ښه هغه ورځ ده چې خپل غږ اوسني نظام او حکومت ته ورسوم چې که خان یې په یارانې دا ملت دی چې تا ته یې دا خپلواکي درکړې او ته باید د دې ملت غږ واورې. د دې ملت د غږ اورېدل په تا فرض عین دی. ته باید د دې ملت د خېټې غم وخورې. ته باید د دې ملت د یتیم ماشوم غم وخورې. ته باید د دې ملت د کوچنۍ جنۍ غم وخورې. ته باید د دې ملت د یو بوډا پلار چې ورته د یو ځوان زوی کونډه ناسته ده د هغه غږ واورې. ته باید د دې ملت د هغه مجردانو غم واورې او د هغه مجردانو غم وخورې چې د واده په نیت هره شپه خوبونه ګوري. سو زه پوهیږم چې یو طرف نه زما بحث احساساتي دی، د بل طرف نه سیاسي دی، د بل طرف نه جدي دی. اما په عین حالت کې ټوکې هم کوم، په عین حالت کې مجردان هم په عذابوم. ولې؟ ځکه یو څه باندې باید تاسو پوه شئ. یو څه باندې باید اوسنی نظام او د اوسني نظام مینوال پوه شي چې نیوکې زموږ حق دی، زموږ د ملت حق دی. زه به توندم غږیږم، زه به اوسني نظام نه شکایت هم کوم، زه په اوسني نظام نیوکه هم کوم، اما د دې نیوکو نه د جنګ دپاره استفاده غلطه خبره ده. که زه چیرته نننی بد وضعیت د ملت تر حکومته رسوم دا ښه کار دی. اما که زه د دې بد وضعیت نه استفاده کوم او یو ځوان ته وایم چې صلات الاسکه تر څو زه خپل شخصي منافع وګورم په داسې حالت کې چې خپل راتښتېدلی انسان یم، دا غلط کار دی. پس تاسو په اوسني نظام باید نیوکې وکئ، په ځای نیوکې وکئ، شکایت وکئ، په ځای شکایت وکئ، اما دا شکایت او نیوکې باید د یو بلې کورنۍ جګړې لامل نشي. بل عرض چې زه لرم هغه دا ده چې یو شی دی چې دا ډېر زیات مهم ده چې تاسو باید پوه شئ چې که چیرته په اوسني نظام یو څوک نیوکه کوي هغه ټامي نه دی، هغه د اوسني نظام بهتره کول غواړي. او که چیرته د اوسني نظام نه څوک په پټو سترګو پیروي کوي هغه ټامي دی. ځکه که ته اوسني نظام ته ونه وایي چې مشکلات یې څه دي او دا مشکلات ډېر شي، سبا ته جنګ را روان دی. زه یو ځل بیا په اوسني نظام غږ کوم که چیرته د خلکو ګېډه مړه نه کړي جنګ را روان دی. که چیرته د انجونو ښوونځي خلاص نه کړي جنګ را روان دی. که چیرته دننه ملت ته په درنه سترګه ونه ګوري جنګ را روان دی. ولې؟ ځکه شته دی ځینې خلک چې د همدغه اشتباهاتو نه استفاده کوي، ستا په ضد ملت دروي، دننه به بیا ملت یو بل سره خوري. د اوسني نظام مشران به هم یو ځای کې ځان ته پټ ځای ونیسي. دا ټامیان چې تښتېدلي دي به هم په خارج کې. کله چې کورنۍ جګړه پیل شوه څوک پکې اخ و ډب خوري؟ تاسو. پس جنګ د حل لاره نه ده. اما په عین حالت کې که ته چیرته وایې چې لوری وټاکه، که ته جنګ نه غواړې ووایه چې خیر اوسنی نظام بالکل صحیح روان دی، دا هم غلطه خبره ده. ځکه دلته زما کار د اوسني نظام دپاره نه دی، نه ماته معاش راکوي، نه زه په حکومت کې یم، زما کار د ملت دپاره دی. پس هر هغه څوک چې د ملت غږ پورته کوي او پرته د جنګ یې پورته کوي دا باید ستاسو اتل اوسي. مونږ خو اتلان نه یو، زه ځان نه ښایم. مثال ورکوم، زه راځم ستاسو څو کومنټونو ته، ما پوسټ کړی و کله چې زه وخت لرم، کله چې زه فرصت لرم ستاسو مجردانو کومنټونه لولم. ډېریو کومنټونو ته خاندم، ډېریو کومنټونو ته ژاړم، ځینې کومنټونه ډېر بدي، کوم چې کنځلې ماته شوي، خفه کوي مې. هغې کومنټونو ته چې دی فقط زم رب ته شکایت کوم، وایم چې ای ربه ته دغه مجرد اصلاح کړي، که نه اصلاح کېږي ته یې وشرمئ. ځکه که دا زما کورنۍ ته توهین کوي، زه خو د ده کورنۍ ته توهین نشم کوی. ځکه زه خو د ده مور ته د مور په سترګه ګورم، زه د ده خور ته د خور په سترګه ګورم. اوس ونه وایم چې زه د ده ښځې ته د ښځې په سترګه ګورم. ښځه نه لري، مجرد سړی دی په هر حال. سو ما ستاسو کومنټونه ولوستل او ما ولید څومره بهتره ده چې ځینې کومنټونو ته نن جواب ورکړم په خپل لایف کې، تر څو دا ملګري فکر ونه کړي چې شکیب مغروره دی. ځکه زه خدای دې هېڅکله غرور نه راکوي او تاسو پوه شئ چې زه ستاسو نظریاتو ته احترام لرم. سو یو کومنټ د ذاکر ورورو ده لیکلي و چې
سیستم کوم سیستم چې ته غواړې ډاکټره هغه له جګړې پرته ممکن نه دی. سیستم باید تاسو تعریف کړئ. زه چې کله وایم چې زه د سیستم غوښتونکی یم، سیستم هیڅکله په جګړې نه رامنځته کیږي. سیستم په اصل کې یو مشخص قانون له لارې د ملت متحدوالي یا یووالي ته وایي. زمونږ قانون اسلام دی. سیستم چې شی دی چې مونږ د دې قانون نه د ملت په زور ساتنه وکړو. په اوسني نظام کې چې هر کار غیر اسلامي کیږي باید عام ولس په مقابل کې راپورته شي. که یې عام ولس په مقابل کې نه راپورته کیږي، دوی د رب د قانون نه ساتنه نه کوي. د چا په وړاندې؟ د یو مفسد نظام په وړاندې. مثلا که چیرته په اوسني نظام کې د ښوونځیو دروازه نه خلاصیږي، دا غیر اسلامي کار دی زما په نظر د عقل. ځکه زه پوهیږم چې رب وایي اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. ولوله په نوم د هغه خدای چې ته پیدا کړی. پس د ما لومړی پیام په قرآن کې لوستل دي. د بلې لورې نه حدیث شریف دی چې علم زده کړه ولو که په چین کې. پس که چیرته زما د ښوونځیو دروازه رابندیږي دننه په افغانستان کې، دا غیر اسلامي کار دی په داسې حالت کې چې زه یو مسلمان یم. پس دننه په افغانستان کې زه باید د اوسني نظام د دې کړنې په خلاف خپل غږ پورته کړم. که چیرته زه د اوسني نظام د دې کړنې په خلاف خپل غږ نه پورته کوم، زه د خپلو اسلامي قوانینو نه دفاع نه کوم، او که زه د خپلو اسلامي قانون نه دفاع نه کوم، زه ځان ته یو ښه مسلمان نشم ویلی. په عین حالت کې که اوسنی نظام داسې یو کار کوي چې هغه اسلامي دی، مثلا اوسنی نظام په وطن کې د امنیت په ساتلو کې په پوره زړه او ځان باندې زحمت وباسي. اوسنی نظام یوازینی نظام دی چې تاته ټول ولایتونه با امنه کړي دي. زه د یو مسلمان په توګه باید د اوسني نظام سره ودرېږم او ملاتړ یې وکړم د دې د خاطره چې امنیت یې ساتلی. ځکه اسلامي قانون ماته وایي چې باید امنیت د عام ولس وساتل شي. پس عرض مې دا دی چې سیستم تاسو هغه وخت جوړوی شئ چې هیڅ شي ته پوره ښه یا پوره بد ونه وایئ. که چېرته تاسو وایئ چې پوره اوسنی نظام کامل دی، پوره دی، نه دی، اشتباهات لري. ځینې کړنې یا تا غیر اسلامي دي چې زه د یو ولس په توګه باید د ده په مقابل کې ودرېږم او اصلاح یې کړم. اما اوسنی نظام ځینې ښېګڼې لري چې زه د یو مسلمان په توګه تر شا باید ودرېږم او ملاتړ یې وکړم. پس کله چې ته پوهېږي چې په یو نظام کې اشتباهات هم شته، ښېګڼې هم شته، ته په دې وخت کې د جنګ حق د دې نظام په وړاندې نه لري. د یو نظام په وړاندې هغه وخت د جنګ اعلان کوی شي چې هغه پوره غیر اسلامي کړنو ته مخه کړي. د هغه هېڅ کړنه اسلامي نه وي. پس که چیرته مونږ اوسني نظام ته نمرې ورکړو د لسو نه چې څومره کړنې ښې دي، څومره کړنې بدې دي، څومره کړنې اسلامي دي، څومره کړنې غیر اسلامي دي، نو زه فکر کوم چې د اوسني نظام د ښېګڼو تله درنه ده نسبت د دې نظام د بدیو د تلې په اساس. پس زه د دې نظام په وړاندې د جنګ اعلان نشم کوی. ولې؟ ځکه د ښېګڼو تله یې درنه ده. اما دا په دې معنا نه ده چې د دې نظام ټولې بدۍ زه هیروم. دا په دې معنا ده چې زه د دې نظام په وړاندې لا هم درېږم، د دې نظام د بدیو په وړاندې لا هم درېږم، اما د هغه لارې کومه چې د حکمت لار ده، د خبرو لار، د نیوکو لار، د مظاهرو لار، د مزاحمتونو لار، د نفوذ لار، د بیا جوړونې لار، نه د جګړې لار. بله پوښتنه چې ما درلوده، زاهد افغان ورورو هغه ویلي و چې بیکاري د دنیا بندیزونو له امله ده او بیکاري زموږ د بېسوادۍ له امله ده. زه فکر کوم که چېرته تاسو وایئ چې بیکاري د نړیوالو بندیزونو له امله ده، زه دا خبره نه منم. که چېرته تاسو وایئ چې زموږ ګېډې ځکه نه مړېږي چې نړیوالو په موږ بندیزونه لګولي، زه دا خبره نه منم. ځکه زه د یو باسواده انسان په توګه تاسو ته یوه خبره کوم او زما خبره ډېره صافه ده. دوه ډوله هیوادونه موږ لرو. یو تولیدونکي هیوادونه دي، یو مصرفونکي هیوادونه دي. کوم هیوادونه چې تولیدونکي هیوادونه دي، دا هغه هیوادونه دي چې خلک علمیت لري، دا هغه هیوادونه دي چې خلک باسواده دي، دا هغه هیوادونه دي چې هلته ښوونځی ارزښت لري، هلته پوهنتون ارزښت لري. زما په هیواد کې تعلیم ارزښت نه لري. پس زه تولیدونکی هیواد نه یم، زه مصرفونکی هیواد یم.
زما مجرد ځوان ښځه غواړي چې ورته ووایي د پمپر پیسې لرې؟ نه یې لرم. ښځه غواړي والله کې راته وکړي. د ورور پیسې لرې؟ نه ډاکټر صاحب غریبي ده. ښځه غواړي ښځه خو ډېره ښه غواړم. پس مونږ مصرفونکي خلک یو، مونږ هر شی غواړو اما د هغې شي د قیمت ورکولو وسه نه لرو. او ته د هغې شي د قیمت ورکولو وسه هغه وخت پیدا کوی شي چې ته تعلیم وکړې. اکثریت هغه مجردان چې مجرد پاتې دي او څوک ښځه نه ورکوي، زه بخښنه غواړم مجردانو ته، زه نه پوهېږم ولې هر سیاسي بحث کې تاسو رانه خرابېږئ. اما اکثریت هغه مجردان چې په کلیو په بانډو کې ناست دي او وایي چې چاکو راکړه چې زه خره په چاکو وهم ځکه څوک ماته ښځه نه کوي، دا هغه ځوانان دي چې دوی مصرفي ځوانان دي. وظیفه نه لري، د پلار پیسو ته ناست دي. وظیفه نه لري، په خارج کې د ورور پیسو ته ناست دي. وظیفه نه لري، ځي د خلکو چرګې غلا کوي تر څو ځان ته پې نسوار واخلي. اما کوم ځوان چې تولیدي ځوان دی، وظیفه لري، معاش لري، پیسې لري، ژوند لري، زندگی لري، هغه مجرد پاتې کیږي؟ نه، هر څوک لور ورکوي ځکه پوهېږي چې د لور آینده یې د ده سره ښه کیږي. پس د مونږ د فقر اصلي دلیل دا دی چې مونږ مصرفونکي خلک یو، مونږ تولیدونکي خلک نه یو. که مونږ تعلیم وکړو مونږ په تولیدونکي خلکو بدلیږو، زمونږ هیواد په تولیدونکي هیواد بدلیږي. مثلا که تاسو تعلیم وکئ د جنګلک فابریکه به جوړه کئ، که تاسو تعلیم وکئ د سیلو فابریکه به جوړه کئ، که تاسو تعلیم وکئ د معدنیاتو د راویستلو فابریکه به جوړه کئ. او دا هر څه د تعلیم په زور کیږي. مونږ د پاکستان سره د جګړې د کولو وس نه لرو. ولې نه لرو؟ ځکه مونږ مصرفونکي هیواد یو. که روسیې راته کوم مزایل راکې، که ایران راته کوم ټانګ توپ راکې، بابوجي نه ډز جګوی شو. که چا راته ټانګ توپ رانه کې، د خیر په غونډۍ ناست یو. حتی په کومو سلاو باندې چې مونږ جهاد کوو هغه هم د امریکا دي، مونږ خپله نه دي تولید کړي. پس مونږ د نورو خلکو محتاج یو. که چیرته تاسو په افغانستان کې غواړئ چې فقر له منځه یوسئ، باید د مصرفونکي هیواد په ځای په تولیدونکي هیواد ځان بدل کړئ. او تاسو هغه وخت په تولیدونکي هیواد ځان بدلوی شئ کله چې تاسو تعلیم وکئ، کله چې تاسو علم زده کئ. ځکه زه نن په غوسه یم، ځکه نن ما بایکاټ اعلان کړی چې نه لمانځم د تاسو سره د ازادي. مجردان مو د مجردۍ مړه کړه، تعلیم ته اولویت نه ورکوئ. نو خاورې به مونږ پیسې پیدا کړو، خاورې به مونږ فابریکې جوړې کړو، خاورې به زما مجرد په یو فابریکه کې جنګلک کې به کینی، دیګ بخار به جوړ کړي. خو چې دیګ بخار جوړ نه کړي ښځه څوک ورکوي؟ خو نه یې ورکوي. پس تعلیم مهم دی او دا تر ټولو ښه ورځ ده چې مونږ په حکومت نیوکه وکړو. ځکه دا هغه ورځ ده چې زمونږ ملا صاحب سړی په شړشم ځوړندې کړي، راته یې غوړې کړي. دا هغه ورځ ده چې بروتونو باندې شړشم وهلی، کالیو باندې عطرونه پاشلي او راوتلی چې ازادي زنده‌باد. او دا هغه ورځ ده چې زه باید ورته وایم چې ازادي پرېږده، د یو مصرفونکي هیواد نه په تولیدونکي هیواد بدل شه. انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. یو بل ملګري کومنټ پرېښی و، اشرف او نوید دواړو کومنټونه پرېښي وه او د دواړو نظریات جالبه وه. دوی ویلي وه چې دغه کومې خبرې چې ته اوس کوي، دغه کومې نیوکې چې ته اوس په نظام کوي، دا دې ولې جمهوریت کې په جمهوریت نه کولې. ګوري څو خبرې زه تاسو ته وکړم. زه معمولا ګلخانانو ته یو مثال ورکوم. زه وایم چې ګلخان بچیش، تاسو به داسې نه وایئ چې مثلا داسې نشئ ویلی چې د محمود نه یې ښځه وتښتېده، که د ما ښځه م وتښتي نو څه مشکل دی؟ که د محمود ښځه تښتېدلې بلا ورپسې، اما د تا ښځه باید تا نه ونه تښتي. مشکل دا نه دی چې معاشه کې په جمهوریت کې په جمهوریت نیوکې کولې او که نه. خبره دا ده چې په اوسني نظام کې مونږ اوسنی نظام غواړو چې اصلاح شي او که نه، مونږ اوسنی نظام غواړو چې بهتره شي او که نه. یا داسې کوو چې په جمهوریت کې کوم کارونه مونږ نه دي کړي هغه به اوس هم نه کوو. دا داسې دی چې ولا په جمهوریت کې ګلبدین پمپر نه لره، نو په اوسني نظام کې مونږ پمپر ورته نه اخلو. سبا ته دا نظام بدلیږي، هغه بل سړی وایي چې په جمهوریت کې د پمپر نه و، په دې نظام په تیر نظام کې د پمپر نه و، اوس هم درته پمپر نه اخلو.
نو تاسو خو د یو نظام د اشتباه د خاطره به ګلبدین ټول عمر بې پمپره ګرځي دا خو دلیل نشو یار. یا مثلا ستاسو پلار وایي چې ما درته په جمهوریت کې واده نه دی کړی اوس هم درته نه کوم. سبا ته به دا نظام سکوت کوي درته به وایي چې په تیر نظام کې مې درته ونه کوي واده اوس په دې نظام کې هم درته واده نه کوم. نو د نظامونو د لاسه ته به ټول عمر مجرد پاتې کېږي دا معنا نه لري یار. زه ځکه نه غواړم د تا دې کومنټ سره ډېر په جزیاتو وغږېږم. زه نه غواړم دفاع وکړم چې ما په جمهوریت کې څه کړي څه نه دي کړي. آیا ما په جمهوریت کې په جمهوریت نیوکه کوله او که نه؟ په جمهوریت تر ټولو ډېرې نیوکې ما کړي چې له امله یې 3 ځلې زه ملي امنیت ته لاړ یم. په جمهوریت کې د جمهوریت په دوره کې د ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې 2 ځلې زه په دې نوم جمهوریت ته بوتلل شوی یم چې فکر کوو زه خپله د ملایانو د ډلې یم. ځکه ما په جمهوریت کې په خپل یوټیوب کې یوه لړۍ جوړه کړې وه د شیطان د لښکرو په نوم کوم چې د موسیقي خلاف یوه لړۍ وه او د جمهوریت حکومت فکر کوو چې زه د ملاګانو سره یم. اما کله چې ملایان راغله دو فکر کوو چې زه جمهوریتی یم. سو دا تر ډېره حده پورې زه نه غواړم په دې بحث وکړم. اما اصلي موضوع دا ده چې که چېرته په جمهوریت کې مونږ یو کار نه و کړی په دې معنا نه دی چې هغه کار به اوس هم نه کوو. که چېرته په جمهوریت کې فساد و په دې معنا نه ده چې اوس هم باید فسادي. او اوسنی نظام ماته دا بانه کوی نشي چې ولا په جمهوریت کې فساد وشي کېبه نو که مونږ هم لږ پیسې غلا کړو. نه، په جمهوریت کې کېدای شي د یو چا نه ښځه تښتېدلي. اوس په دې معنا نه ده چې مونږ وایو چې په جمهوریت کې د فلانکي وزیر نه ښځه تښتېدلې وه پس که د مونږ د وزیر نه هم ښځه وتښتېږي خیر دی. نه، دا منطق نه دی. تاسو نشئ کولی چې خپله ناکامي د نورو خلکو د ناکامۍ سره مقایسه کوئ. زه نشم کولی ووایم چې پلار مې نشي کولی ما ته ووایي چې وګوره د موږ د ګاونډي زوی مجرد دی ته مجرد پاتې شه. شاید د ګاونډي زوی تخنیکي مشکل ولري، شاید د ګاونډي زوی سنت شوی نه وي. زه خو تخنیکي مشکل نه لرم، سنت شوی ځوان یم، ما ته یې د هغه په چلند څه. پس انشاءالله تاسو پوه شوئ چې بحث مې څه دی. بله موضوع هغه د مکرم ورور وه چې ټولو افغانانو ویلې ویل لمانځله او باید ته یې ولمانځې او که یې هم نه لمانځې کومه غټه پرزنه یې. زه وایم ټولو ځوانانو چې کومو ولمانځله دا هغه ځوانان دي چې د پاکستان نه د راغلي پهلوان تر شام درېږي. اوس تاسو ګورئ چې پهلوان د پاکستان نه راغلی په کونړ کې په یو سړک روان دی په زرګونو ځوانان تر شا ولاړ دي. فکر کوئ دا ځوانان ټول د پهلوان مینوال دي؟ اصلا هم نه دي. کوم ځوانان چې د پهلوان شاته راوتلي سړک ته ټول هغه مجردان دي چې بیکاره دي او ساعت یې نه تېرېږي. پس په اوسني حالت کې دننه په افغانستان کې که چېرته تاسو ګورئ چې ځوانان راوځي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي دا په دې معنا نه ده چې ځوانان راووته ورځ یې ولمانځله په وطن کې مشکلات نشته. زمونږ ځوانان خو هر چاته راوځي، زمونږ ځوانان خو او غمه ته هم راوځي چې هله په دې ولې سر کل کړی. زمونږ ځوانانو خو 3 ورځې په ټیک ټاک کې غټ بایکاټ کړی و د دې د خاطره چې د او غمه د مداریتوب ګپې خوړلی و او د هغه د سر دپاره یې مبارزه کوله. اما دا په دې معنا نه ده چې د ما د هیواد په منځ کې د خلک وږي نه وي. دا په دې معنا نه ده چې زما د هیواد انجونې دي د درس نه محرومې نه وي. دا په دې معنا نه ده چې زما په وطن کې د هر څه ګلې ګلزاري. پس زه بیا هم عرض لرم خپلواکۍ ورځ زه لمانځم. زه په دې باور لرم چې زما وطن آزاده شوی. زه پوهیږم چې د امریکا وطن ښه کار و. اما په عین حالت کې وایم چې په اوسني نظام کې حتی یو عام مجاهد چې 25 کاله یې جهاد کړی په اوسني نظام کې واقعا خوشحاله دی، واقعا حق ورکول کیږي، واقعا په کافي اندازه معاش لري، واقعا د یو کور خاوند شو، واقعا یو موټر یې پکې واخیسته، واقعا هغه مجاهد چې د هورو په تمه و اوس یې کوم واده پکې وکړ. نه، اوس کیدای شي وایي چې زموږ مشرانو پکې 4 وکړي خو زموږ اساسي ستونزه دا ده چې ملت تباه دی. په جمهوریت کې هم مشرانو مزې کولې. پس عرض دا دی چې کوم مشران چې اوس په مزو چرچو کې دي باید د وطن غمه مخوري، باید د وطن د ځوانانو غمه مخوري، باید د وطن د خویندو میندو غمه مخوري. او دا نیوکې دي، دا شخصي ما اخلئ. داسې مه کوئ چې زه د تاسو د خاطره کوم چې د ملت غړي یئ ستاسو غږ پورته کم، اما تاسو مې د داسې یو نظام د خاطره وکنځئ چې هغه بیرته ستا حق خوري.
پس زه وایم تاسو په اوسني نظام نیوکې وکئ، اما دا نیوکې مو باید ریښتینې او د دې نیوکو نه مو موخه باید دا نه وي چې په وطن کې جنګ تلابي وکئ، بلکې د دې نیوکو نه مو موخه دا وي چې زما د اوسني نظام واکمنان د دوی اصلي مسؤلیت ته متوجه کړي. بله خبره چې صابر صاحب کړې وه، ویلي وه چې فردي ازادي نشته، مونږ ډول نشو وهلی. صابر صاحب خدای دې غرق نه کړه، که مې چېرته غږ اورې په شرمو دې وشرمولم په دې کومنټ کې. مطلب زه د وطن د آبادۍ په اړه غږېږم، زه د کونډو په اړه غږېږم، د یتیمانو په اړه غږېږم، د ښوونځیو په اړه غږېږم، او ته وایې چې زه ځکه ازادي نه لمانځم چې زه پکې ډول نشم وهلی. یعنی تا کې څه رقم موجودات دي چې تا ته لوږه مهمه نه ده، تا ته مکتب مهم نه دی، تا ته کونډې مهم نه دي، تا ته یتیمان مهم نه دي، تا ته زور دې درکړی چې زه ولې ډول نشم وهلی، ولې پکې ګډېدی نشم. او همدا نظر د هغه خلکو یا د هغه لښتیو نظر دی کوم چې په وطن کې جګړه غواړي. اکثرا هغه ټامیان چې په خارج کې دي او دننه په وطن کې جګړه غواړي، دا هغه خلک دي چې وایي باید اوسنی نظام ځکه له منځه لاړ شي تر څو بیا امریکا راشي، بیا ډالرې اوسي، بیا بدل شراب اوسي، بیا لوړه موسیقي اوسي او زه پکې وګډېږم. یعنی اکثریت هغه خلک چې جګړه غواړي د دې د خاطر یې نه غواړي چې په عام ولس دردېږي، د دې د خاطر یې نه غواړي چې په وطن دردېږي، د دې د خاطر یې نه غواړي چې په دین او په ایمان دردېږي، د دې د خاطر یې غواړي چې دوی اوس په افغانستان کې ګډېدی نشي. پس داسې نیوکو ته هم باید ځای مونږ ورنه کړو، د داسې نیوکو تر شام باید ونه درېږو چې زه جنګ غواړم، زه کورنۍ جګړه غواړم، زه غواړم خلک مړه شي تر څو زه بیا لاړ شم افغانستان ته آریانا سعید وګډوم. او د دوی د ډلې یو دانه بریتو پخوانی جنرال دی، زه فکر کوم کورنۍ چارو وزارت کې و، د ستانکزي قوم یې وشرموه، ماته نوم نه راځي، خو یو بریتو دی، غټ غټ بریتونه یې پرېښي. دا بریتو وایي چې که 80,000 نفره مړه کېږي، که 100,000 نفره مړه کېږي، مړه دې شي، خو موږ باید اوسنی نظام له منځه یوسو. او دا بریتو بیا د هغه خلکو نه دی چې خپل سپی هم د افغانستان نه ویستی و چې خوږ نشي. ته نه غواړې چې ستا سپی قرباني ورکړي، خپل سپی دې د افغانستان نه وباسې چې خوږ نشي، اما بیا وایي چې زه 100,000 نفره غواړم په افغانستان کې مړه شي تر څو بیرته زه بریتور افغانستان ته لاړ شم او هلته مې خپل کوښښ کینوم. دوی کوښښ لري، دوی د ډول ډمپک دپاره غواړي 80,000 خلک مړه کړي په داسې حالت کې چې اولاد نه لري، خسي دی، بیا سپي سره ناسي، ژوند تیروي. په خارج کې د ده سره بیا جینۍ نه برابرېږي چې دی واده وکړي، په خارج کې بیا سپي سره ژوند تیروي. پس د داسې خلکو تر شام مونږ نه درېږو، د داسې خلکو نیوکې مونږ نشو منلی. نو کله چې تاسو ګورئ د خلکو نظریات بلولئ، که تاسو د شکیب تر شا د دې د خاطر درېږئ چې والا شکیب دی زه یې مینهوال یم، دا غلطه ده. شکیب به یوه ورځ سمه خبره کوي، باید تر شا یې ودرېږي. شکیب به یوه ورځ غلطه خبره کوي، د مجردۍ درد به راخیستی، داسې یو څه به وایي چې اوږدوي، باید تر شا یې ونه درېږي. شکیب غلط یې. پس انشاءالله چې دې ته متوجه اوسئ. بل نصرت ورور ویلي وه چې تعلیم باید ځکه ونه شي چې د ګلالۍ غوندې نجونې جوړېږي. ګلالۍ کریمي په دې کې شک نشته چې سم مال دی، خدای دې اصلاح کړي، کوم مجرد ته دې خدای په نکاح کړي. که سمه جینۍ وه مونږ به ورته یو فکر کړی و، خو سمه جینۍ نه ده. مطلب ښکلې وه، اوس ښکلې نه ده. په هر حال نشو زغملی. بیرته راځو اصلي موضوع ته. دا یو تر ټولو غلط ریفرنس دی چې خلک یې ورکوي چې کومو انجونو تعلیم کړی هغې نه ګلالۍ کریمي جوړېږي. په نړۍ کې په 100 کې 9 هغه انجونې چې ځي رقاصه کېږي، سندرغاړي کېږي، بد کارونه کوي، هغه انجونې دي چې تعلیم نه لري. معمولا هغه انجونې چې د ګلالۍ کریمي غوندي دوی تعلیم نه لري، دوی سواد نه لري. په افغانستان کې کومې انجونې چې واقعا د ښوونځیو نه فارغې شوي او واقعا یې پوهنتونونه په صحیح شکل ویلي دي. زه یو ساده مثال در کوم. په امریکا کې زه په لسګونه افغاني انجونې پیژنم
چې د امریکا په سترو روغتونونو کې د ما سره همکارانې دي، ایجاب اغوندي، ښایسته معاش لري، ښایسته موټر لري، ښایسته کور لري. ګلالۍ کریمي بیچاره څوک په شفاخانه کې نه نیسي، ځکه سواد نه لري، ځکه ژبه یې زده نه ده. پس هغه څه شی کوي؟ مجبوره ده چې ځان لوس کړي، موډلینګ ته لاړه شي. ټیک ټاک ته هر څوک راتلی شي، فیسبوک ته هر څوک راتلی شي، هر څوک ځان لوسوی شي، هر څوک سندرغاړی جوړېدی شي. پس په خارج کې کومې نجونې چې تاسو ګورئ چې فحشا ته یې مخه کړې، غیر اخلاقي او اصولي کارونه کوي، دا هغه نجونې دي چې سواد نه لري. ته به هېڅکله یوه باسواده جنۍ چې علم لري، هنر لري، ډاکټره ده، ښوونکې ده، په ژبو باندې پوهېږي، دا به هېڅکله ونه ګوري چې په خارج کې فحشا ته مخه کړي، ځکه ضرورت نه لري. اکثریت د دوی څوک ښوونکي دي، څوک په هغه دفاترو کې دي چې د مهاجرو دپاره دي، څوک په شفاخانو کې دي، څوک په حقوقي برخه کې دي. معمولا که تاسو شیطان انټرنیشنل ګورئ، که چېرته تاسو یوټیوبران ګورئ، که چېرته تاسو ټیک ټاکران ګورئ، که چېرته تاسو ګلالۍ کریمي ګورئ، او دوی نجونې دي، هغه نجونې دي چې دوی مسلکي زده کړې نه لري او راغلي تر څو خپلې چهرې په ټولنیزو رسنیو کې خرڅې کړي. زه د یو ډاکټر په توګه په بخښنې، زه اوس هم مریض یم، کرونا بیبي مې هېڅ نه خوشې کوي. ما ورسره صیغه‌یي واده کړی و، کرونا بیبي وایي چې نه بچیش، تر څو مو چې یو ماشوم نه یې راوړی ولاکه دې پرېږدم، ځکه دا زما دوهمه اونۍ ده د ناروغۍ، اما دا بیبي مې نه خوشې کوي. په هر حال سو عرض مې دا دی چې دغه کنسپټ کوم چې تاسو خلکو ته ورکوئ چې څوک زده کړې کوي هغه بیا آریانا سعید غوندي، یا چې څوک زده کړې کوي هغه بیا ګلالۍ کریمي غوندي، دا کنسپټ په خپل ذات کې غلط دی. هر هغه جنۍ چې سرپرست نه لري، هر هغه جنۍ چې مجبوره ده چې کار وکړي اما بېسواده ده، هغه دې لارو ته مخه کوي. او که چېرته تاسو ریسرچ وګورئ، په نړۍ کې په سلو کې د بېلارو ښځو نه 99 بېلاره ښځې هغه ښځې دي چې تعلیم نه لري. دوی مجبوره دي چې لاړه شي د پیسو په بدل کې خپل جسم خرڅ کړي. زه د یو باسواده انسان په توګه وایم چې زما میرمن باید تحصیل ولري، زما میرمن باید علم ولري، ځکه که زه سبا ته مړ کېږم، زما ښځه باید د سړک په سر راونه وځي، او زما ښځه باید د بل نارینه لاس ته کینني، د بل نارینه د لاس محتاجه باید نشي. زما میرمن باید تحصیل وکړي، زما میرمن باید کمپیوټر زده کړي، زما میرمن باید انګلیسي زده کړي، زما میرمن باید ماسټري وکړي. که خدای ناخسته زه مړ کېږم، زما میرمن باید وشي کولی چې آنلاین سټاک مارکیټینګ وکړي. زما میرمن باید وشي کولی چې آنلاین خلکو ته د قرآن درس ورکړي. زما میرمن باید وشي کولی چې آنلاین خلکو ته طبي مشورې ورکړي، په ځانګړي ډول ښځو ته. زما میرمن باید وشي کولی په شفاخانه کې کار وکړي. اوس به وایي چې و ډاکټره یو ښځه به دې څومره کارونه کوي؟ زما خو نیت دی چې 4 وکړم، ځکه مې ویلی چې یوه باید ډاکټره وي، یوه باید سټاک مارکیټینګ کې وي، یوه باید ښوونکي، او یوه دانه د خاص بیکاره وي. پوهېږئ چې ولې نو؟ ځکه 3 ښځې چې یو مکتب ته ځي، یو شفاخانې ته ځي، یوه خاص باید د ما سره وي. بهرحال په دې نه غږېږو، ځکه ډېر موضوع شخصي کېږي، مجردانو ته زور ورکوي. اوس به ټول ناسي ژاړي به چې ډاکټره بیا دې مونږ په عذاب کړو. ولې عرض مې دا دی صدقم شم چې زه د هرې ممکنې لارې نه غواړم تاسو په هغه شیانو پوه کړم کوم چې زموږ د وطن او د عام ولس د بقا دپاره مهم دي. که زه تاسو سره شوخي کوم، په دې معنا نه ده چې زه سپک انسان یم. که زه تاسو سره ټوکې کوم، په دې معنا نه ده چې زه مې خپل شخصیت نشم ساتلی. ډېری ملګري ماته وایي چې ډاکټره د تا نه توقع نه لرو ته داسې الفاظ ووایي، ته بې شخصیته یې. ورور، زه ساده تا سره ټوکې کوم ځکه زه تا ته د ورور په سترګه ګورم. زه ټولنیزو رسنیو ته نه یم راغلی چې دلته تا باندې ځان یو شخصیت جوړ کړم. زه خو ستا د نیکه په سن نه یم، زه خو ستا د پلار په سن نه یم، یا زه خو د خیریه بنسټونو مداري نه یم، یا خو زه اوغمه نه یم چې تا ته وایم چې اخ ادې مې مریضه ده راځم ټیک ټاک خرڅ کړم. I am not doing that. خدای پاک وظیفه را کړې، خدای پاک ژوند را کړی، خدای پاک زندگی را کړې، دومره ګټم چې وی خورم وشکم مړ نشم. زه ټولنیزو رسنیو ته د دې د خاطره نه راځم چې ته ماته د فرعون فکر وکړي، د دې د خاطر نه راځم چې ته ماته خپل راهبر ووایي، د دې د خاطر نه راځم چې ته فکر وکړي چې شکیب یو ډېر غټ شخصیت دی. نه، زه د دې د خاطر راځم چې تا سره د ورورۍ تعهد لرم.
زه پوهیږم چې 1.2 میلیونه خلک کوم چې ما په دې ټولنیزو رسنیو کې ګوري زما ورونه دي. زه تاسو ته د خپلو امزولو په سترګه ګورم. زه به تاسو سره ټوکې کوم، زه به تاسو سره ریشخندي کوم، اما زه به تاسو سره هغه خبرې کوم کوم چې زمونږ او ستاسو آیندې ته مهمې دي. نو انشاءالله چې دې مسئلې ته پام وکړئ. کله چې زه ټوکې کوم دا په دې معنا نه ده چې زه بې شخصیتي کوم. کله چې زه ټوکې کوم دا په دې معنا نه ده چې زه بې سواده یم. کله چې زه ټوکې کوم دا په دې معنا نه ده چې تاسو زما د ټوکو نه سوء استفاده وکړئ او ما ته بیا په سپکه سترګه وګورئ. که ګورئ یم وګورئ، I don't care. اما یو شي ته متوجه اوسئ چې زه تاسو ته د فالوورز یا مینوالو په سترګه نه ګورم. زه تاسو د خپلو ورونو په توګه پیژنم. او کله دیم چې ته خپل ورور سره بنډار کوي، شخ نه کینې، ورته نه وایي چې محترم وروره حالات زما په اند سم نه ښکاري. ورور درته وایي چې وسړیه څه چی شی دې شروع کړی، سم وغږېږه. سو زه تاسو سره د ورونو په توګه غږېږم. انشاءالله چې زما خبرې په چا بدې نه وي لګېدلي. انشاءالله چې ملایانو په ننني بحث کې ټیغ ټیغ نه یې راکتلي. اما د ټولو اوږدو او کرکو نفرتونو نه یو طرف که چیرته زما بحث تاسو په ژوره واورئ او ورته ښه فکر وکئ، کیدای شي دا د وطن د ژغورلو یو وسیله واوسي. سمه ده؟ د ټولو نه مننه. که چیرته فکر کوئ چې اوسنی لایو اصلا ښه نه دی، کیفیت یې سم نه دی، ځکه زه سره د دې چې اوسم په امریکا کې، ولې غواړم خپل افغاني سټایل حفظ کړم، ځکه زه یو ساده او غریب انسان یم، دغه یم چې یم. اما که وایي چې نه موږ غواړو بهترین کیفیت یې وګورو، زما یوټیوب ته تللی شئ، ډاکټر شکیب کې همدا بحث، ډاکټر شکیب کې نه، د ډاکټر شکیب په یوټیوب پاڼه کې همدغه بحث بیا ځلي اورېدلی شئ، خپل نظریات هلته پرېښودلی شئ. کوشش به مو دا وي چې اونۍ کې د اقل یو ځل لایف راشم. یو ځل بیا م وایم، په افغانستان کې ټولو موجوده ځوانانو پسې خفه یم. ټولو سره مینه لرم. خوشحاله او آباده اوسئ. ښه وخت، ښې چارې. صبر چې څوک نشته مجبور شی په خپله کته کم.